ما ځان ته ځکه خواښه کړې د زندان لاره ده د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده هو کړتیا شوه په خندا په تن به پرې ځای او کړتیا شوه په خندا په تن به پرې ځای ماته منظوره دارې فود ارمان لاره ده راته منظوره دارې فود ارمان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده بېګه شپه بیا وره په زړه د خړ کمر شهیدان بېګه شپه بیا وره په زړه د خړ کمر شهیدان اوښکو مې ځکه جوړه کړې په ګریوان لاره ده اوښکو مې ځکه جوړه کړې په ګریوان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده که د مغل د اولاد ده بدمشي پرې نه خدای که د مغل د اولاد ده بدمشي پرې نه خدای بیا یې علاج یوازینی د خوشحال خان لاره ده بیا یې علاج یوازینی د خوشحال خان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده یا به وطن یا به کفن وي د کې بله نشته یا به وطن یا به کفن وي د کې بله نشته ګیله منه د هر پښتون افغان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده مننه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او ډېره ستاینه دې روانه ډېره مننه ته خلک وي د بحرین په زندان کې وي ګیلمن د خپل زړه حال لیکلی او ورته د شعر شکل ورکړی غواړم چې دغه دنه واورم دغه نظم د بحرین په جیل کې ما نظم په زړه کې دننه مې جوړ کړی او خدای دې وکړي چې پکې غلط نشم ځکه هلته خو نه پین وي نه کاپي وي او زما زیاته شاعري داسې ده چې زه لیکم نه دغسې په زړه کې یې جوړوم هغه نظم و زه او زولنې عنوان یو ما ویلی نه دی تر اوسه دا اول وار دی چې تا ته یې په انټرویو کې وایم مننه به وي مونږ غواړو زموږ خپل اورېدونکو کتونکو ته ویم چې ټول سره عمل پاتې شي ګوره ګیلمن پښتین صاحب وایي چې دا نظم ده نه دی ویلی په زړه کې لیکلی دی او تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه ستورو په دې خپرونه کې نو ګیلمن صاحب مونږ ورته سترګې په لار بالکل زه او زولنې یو عنوان دی په دې کې زه او زولنې په خپل منځ کې خبرې اترې کوو د یو بل سره زه او زولنې که زولنې څوک نه پېژني هتکړی یادي داسې ده هتکړی بالکل ها وایي څو ځله مې خپل کړې هتکړی راته حیرانې شوې څو ځله مې خپل کړې هتکړۍ راته حیرانې شوې بیا نو سمدستي زما سره ګویانې شوې ویل یې دا څه چل دی دا خو مونږ په اول ځل وینو مونږ خپلوي تو به دا مونږ څنګه پاگل وینو ما ویل ما ته شعر د ملنګ جان بابا را یاد شو چې راوړی زولنې چې اول خپل بیا یې په خپو کړم د مینې کار کې ما لره زندان ما یادوه بیا نو زولنو ویل چې دالا څنګه مینا ده مونږ ته یې حال وایه چې په تا دومره شیرینه ده ته زلمیه څوک یې له کومه نه راغلی نه خو پریشان یې نه خفا نه غریو نیولی دا د بحرین جیل دی دلته هر قسم سړي راځي دلته بنګالیان هندوان عرب او پنجابي راځي مونږ یې په لاسو کې وو علم د دنیا ځي راځي دلته خو اکثر ژاړي پریشان وي چې زلمي راځي ستا خو حوصله بیخي د
غره غوندې اوچته ده، نه دې شونډې وچې دي او نه دې څېره تته ده. بس نو زه له نوره نه شروع دغه سوالونه وو، ګیر چپیر لمانه ته او پنجرې او زنځیرونه وو. بیا نو زه له نو ویل چې دلته مجرمان راځي، دلته یا چرسیان یا ګڼکپان یا پوډریان راځي، یا خو د انسان د وینو تږي قاتلان راځي. خامخا یو څه جرم لري چې تر زندان راځي. وایا ستا خطا څه ده، په کوم ګناه راغلی دا چې تر زندان تر زولنو پورا رسېدلی؟ ستا ګناه څه بل رنګ د په خپل ګناه پریشان نه یې، هېڅ په زړه نیولی نه یې او بالکل سرګردان نه یې. ما ویل زه د خوار پښتون افغان ولس وګړی یم، 3 کاله مې کېږي چې غربت دلته راوړی یم، بار مې مزدوري کړې ده، اوف بې حده ستړی یم. یو د وطن غم بل پوره وړی کرزه وړی یم. هلته په وطن کې مو د اور لمبې ژبې وایي، سره ورونه بل دي له چا سره او له چا خپې وایي. هلته له 40 کالو سرې وینې روانې دي، اوف د پښتون وینې دي له هر شي نه ارزانې دي. هلته په وطن کې مو کورونه نړېدلي دي او ټول بازارونه مارکیټونه نړېدلي دي، ګرد ښوونځي لیسې او جوماتونه نړېدلي دي. هلته د جهاد په نامه ورور له وروره سره وایي، یو ورور پرې ټوپک ایښی وي، بل ورته ټټر وایي. زموږ په پښتونخوا کې په زرهاوو میندې بورې شوې، ډېرې خویندې ورارې ناوې کونډې شوې، سره تورې شوې. او په پښتنو د لر او بر تورونه پورې دي، او په افغانانو لر او بر تورونه پورې شول، او په پښتنو د ترهګر تورونه پورې شول. ټول د سر سړی ور حلال کړل، د څاروو په شان تور لیوان لګیا دي، زمونږ غوښې خوري د سپو په شان. نشته د پښتون په خاوره تش د اوسېدلو ځای، ورک یې په جهان کې شو د سر خوندي کولو ځای. کلی په کوڅو کې کرل شوي یې بمونه دي، غوڅ یې د چا سر او د چا خپې د چا لاسونه دي. نه یې خوشحالي شته، ژړاګانې او ویرونه دي، نه یې شته مثال پرې شوي بې حده ظلمونه دي. بس د نور نو تنګ شول، سره یو موټی لښکر شول ټول، زار د منظور جان په ناره پورته لره او بر شول ټول. حق غواړي د هر ظالم د هر جبر حساب غواړي، نوره د وخت د فرعونیانو نه ځواب غواړي. پورته شول د امن او د ښه ژوندون کیسه کوي، لر او بر نارې دي د پښتون کیسه کوي. ما یې هم په نره په سفر ملګرتیا وکړله، او ما یې په نا په سمندر ملګرتیا وکړله. ای زندانه ای زولنو دا زما ګناه ده، بس تاسو چې حساب غواړئ نو دا زما خطا ده. بس ما د خپل افغان او خپل پښتون خبره کړې ده، ما د دې حالاتو د بدلون خبره کړې ده، ما د پښتنو د یووالي فکر اخیستی دی، ما د دې وطن د آبادي فکر اخیستی دی. بس نو په دې وجه تورلنګیانو رانیولی یم، دا چې تر زندان تر هتکړو رسېدلی یم. او خو پیمان نه یم، د وطن په ننګ قربان یم. شکر ګیلمن وزیر افغان ابن افغان یم، دار وي که زندان وي که شرنګار د زولنو، زه به د وطن د ازادۍ سندرې وایم. بیا نو ټول زندان او هتکړو را سره وژړل، بیا نو تور زندان او زولنو را سره وژړل، او په لاس او پښو کې هتکړو را سره وژړل. ویلې ستا همت او شجاعت ته دولاسي سلام، یاره ګیلمنه ستا غیرت ته دولاسي سلام، یاره ګیلمنه ستا غیرت ته دولاسي سلام. مننه. ډېر ښه. تا نه تپوس کېږي ګیلمن چې دا یو بل نظم هم ولیکلو د ارمان لوڼي هغه چې کوم کده یاد شي. ارمان شهید دی. نو که ویلې غواړې که یاد وي وبه وایم، راته یاد دی. ترنم کې وایم او ګیلمن پرېږدی چې چغې سورې وکړم جانان شهید دی، د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی، د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی. پرېږدی چې چغې سورې وکړم جانان شهید دی، د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی، د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی. ټول فضا دا خړه پړه څه غمګین ماښام دی، ټول فضا دا خړه پړه څه غمګین ماښام دی. نن د وطن د ملالې پیغلې پیزوان شهید دی، د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی، د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی.
تاریخ لیکي د وطن په هر یو کاڼي بوټي تاریخ لیکي د وطن په هر یو کاڼي بوټي پښتنو ورانو دا د ګرد پښتونستان شهید دی د لرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی د لرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی صرف دانه د چې واوړانګه خور به ورور شولای صرف دانه د چې واوړانګه خور به ورور شولای نن د ټولو پښتنو خویندو ورور جان شهید دی د لرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی د لرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی لاله دا خو انقلاب دی زړه بن ماتوي لاله دا خو انقلاب دی زړه بن ماتوي یو ورځ بداسه شي خبر چې ګیلمان شهید دی د لرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی پرېږدی چې چیغې سورې وکړم جانان شهید دی د لرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی د لرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی دا به ما د بنو په سنټر جیل کې هم زمزمه کوله د شپې کله کله صحیح طرز به مې ورکاوه وسوي هلته کې به څه نو هلته به پولیس والا وسوي ټولو خلکو به ویل به یار وخت وایه چې څومره قیدیان وویل به چې وایه زمزمې بس دا ټولې د پښتون وطن د ننګ او د خپلواکۍ سندرې او ترانې به مې په جیل کې هم ویلې